السلام علیکم ګران شاګردان ولادي وک چې روغ جوړ بیاست. راځئ د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه یوز اف می ان انګلیش. په انګلیش کې د می استعمال چې می څنګه استعمالیږي د دې استعمالونه درښیم. څلور پنځه استعماله شپږ دانې د دې مختلفې جملې درښیم. راځئ دا ډېر بنیادي ګرامر دی. زموږ په ورځني سپیکینګ کې ډېرې زیاته استعمالیږي او ګټه کوي. He may be in his office. He may be in his office. کېدای شي هغه په خپل دفتر کې وي. شاید هغه په خپل دفتر کې. دلته دې د پاسیبلیټي دپاره استعمالیږي د امکان دپاره چې د یو کار څه امکان وي. فرمیشن دلته بیا د اجازت دپاره استعمالیږي. ډېره عامه جمله ده. May I come in? May I come in? آیا زه دننه راتلی شم؟ I may go Germany. I may go Germany. کېدای شي زه جرمني ته ولاړ شم. شاید زه جرمني ته ولاړ شم. پرې دلته بیا د دعا دپاره یو چا ته دعا کوي دې دپاره استعمالیږي. May you live long. May you live long. الله دې تا ته اوږد عمر درکړي. اوږد عمر درکړي. ډېر عمر درکړي. He may be sleeping right now. He may be sleeping right now. کېدای شي هغه اوس ویده وي. شاید هغه اوس ویده وي. He may have reached office. He may have reached office. کېدای شي هغه دفتر ته تللی وي. شاید هغه دفتر ته تللی وي. د یو داسې کار دپاره توقع کول امکان ښکاره کول چې هغه اوس مکمله شوی. پیسیو په پیسیو کې بیا مې څنګه استعمالولی شو؟ پیسیو وایس کې راځو. The work may be done. The work may be done. کېدای شي کار وشي. نو دا زموږ د نن سبق. تاسو هم کولی شئ چې پر دامې باندې یوه یا دوې جملې په کمنټ کې ولیکئ چې موږ پوه شو چې ستاسو سر په خلاص که نه، او په پای کې ویډیو سره لایک کړئ. الله حافظ. در بل سبق ښې چارې.